د کندهار ښار حلقوي سړک د سترې پراختیایي پروژې چارې چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو په ارزښت پیل شوې، تر دې مهاله یې 25 سلنه کارونه پرمخ تللي دي. د کندهار ښاروالۍ ویاند په خبره یا د حلقوي سړک چې 9 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري په اساسي او معیاري ډول رغول کیږي. نور حال د محمد اسماعیل وفا په چمتو شوي راپور کې. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د کندهار ښار د حلقوي سړک پروژې چارې چې 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې او د ښاري پراختیا، د ترافیکي ستونزو د کمښت، د ترانسپورتي شبکې د پیاوړتیا او د ښار د راتلونکي منظم انکشاف لپاره ځانګړی ارزښت لري، چارې یې په چټکۍ سره روانې دي چې تر دمګړي پورې 25 سلنه پرمخ تللي. او یاد حلقوي سړک د 9 کیلومتره په اوږدوالي او 40 متره په پلنوالي د څه باندې 1 میلیارد افغانیو په ارزښت په اساسي او معیاري ډول رغول کیږي. دغه سړک تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري. 15 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي، تر دې مهاله یې 25 سلنه کارونه مخته تللي دي او پر دې لویه پروژه باندې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. په یاده پروژه کې هر ورځ 300 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي. د پروژې انجنیران دغه سړک په چارو کې د معیار په پام کې نیولو سره بشپړ ډاډ ورکوي او وایي چې تر دمګړي پورې چارو کې ستونزه نه لیدل کیږي. 15 میاشتې کېږي کار شروع شوی دی، دغه اولیه کارونه ټول ختم شوي دي، نو په مجموع کې مالی پیشرفت تر 10% پورې رسیدلی او هغه فزیکي پرمختګ یا پیشرفت تر 25% پورې رسیدلی. په دې ستره رغنیزه او پراختیایي پروژه کې هر ورځ شاوخوا 300 تنه فني او غیر فني کارکونکي په بیلابیلو برخو کې پر دندو بوخت دي چې له یوې خوا د پروژې د چټک پرمختګ لامل ګرځېدلي او له بلې خوا یې ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار عواید زمینه هم برابره کړې ده. د دې مخته موږ نور ولایتو او نور ملکو ته ډېر سخت سفرونه کړي، حتی پاکستان کې موږ د زغالو د میدان کار کړی دی، هغه ډېر سخت د مرګ سره مخامخ ده. موږ ډېر له دې شرکت څخه راضي یو، الحمدلله چې موږ په خپل افغانستان کې لګیا یو. ډېر زیات خوشاله یم چې د وطن لپاره خدمت کوو او نورو ته هم دغه د وطن لپاره ټول وخت خدمت وکړي او د کورنۍ هم لخوا هم ډېر تشویق کېږي د وطن لپاره ټول وخت خدمت وکړي. د کندهار ښاروالۍ د ویان په خبره چې دغه اداره ژمنه ده چې د ښار د معیاري زیربناو د رامنځته کولو، د ښاریانو د هوساینې او د متوازنې ښاري پراختیا په موخه به خپلې ټولې انکشافي پروژې د لوړ کیفیت او ټاکلي مهالویش له مخې بشپړې کړي.